تیرو 22 ورځو کې له ایران د اسلام کلا بندر له لارې 540,000 افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي چې د اسلامي امارت اړوند بنسټونو له لوري یې لاسنیوی شوی. په تیرو 22 شپو کې افغانستان ته 15,40,241 مهاجرین راغلي دي. باید وایم پرون یکشنبه چې کوم مهاجرین په 22 د سرطان باندې افغانستان ته راغلي دي. د بشري حقوقو ملاتړي له ایران د افغانانو جبري ایستل د انساني کرامت خلاف کړنه بولي. بلخو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر هم د اندېښنې په ښکاره کولو سره وایي چې د ستنو شویو پر بشري اړتیاو د غور لپاره باید بشري مرستې برابرې سي. UNHCR وایي یوازې په یوه ورځ له ایران 43,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. په افغانستان کې پر ځینو ځانګړو سیمو د راستنېدونکو ډېر تمرکز د کوربه ټولنو پر اوږو دروند فشار اچولی. نړیواله ټولنه یې باید بشري اړتیاوې جدي ونیسي او د برخه کې د مرستو رسولو لپاره سملاسي اقدام وکړي. جامعه جهانی مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارد که به این بحران پاسخ دهد. این پاسخ باید شامل حمایت بشردوستانه فوری، کمک به ادغام مجدد پایدار، فشار دیپلماتیک بر کشورهای میزبان برای رعایت قوانین بین‌المللی در افغانستان باشد. ورته مهال د اقتصاد وزیر چې د کډوالو ستونزو ته رسیدنې عالی کمیسیون د مرستو د جلب او جذب کمیټې مسولیت هم په غاړه لري، په افغانستان کې د نړیوالو بنسټونو له استازو سره لیدنه کې د بیرته راستنېدونکو سره د مرستو پر زیاتوالي ټینګار کړی. بیرته راستنېدونکو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او د بیړنیو بشري مرستو ترڅنګ بیرته راستنېدونکو کډوالو اساسي ستونزو ته د رسیدنې په برخه کې خبرې وکړي چې د غونډې ګډونوالو لخوا بیرته راستنېدونکو کډوالو سره د همکارۍ ډاډ او اطمینان ورکړل شو. مردم افغانستان در مجموع از نهادهای بین‌المللی، بخش اداره مهاجرین سازمان ملل متحد یونیسف و غیره از نهادهای بین‌المللی کمک کننده خواهش می‌کنیم تا در قسمت ارائه خدمات بشردوستانه از هیچ گونه کمک و معاونت‌های بشری دریغ نورزند. بلخو متحده عربی اماراتو کې د اسلامي امارت سفیر مولوي بدرالدین حقانی د خلیفه بن زاهد النهان خیریه موسسې له رئیس محمد حاجي الخوري سره په لیدنه کې د افغانستان پر عمومي وضعیت او د کډوالو د ستونزو پر حل خبرې کړې دي. دواړو لورو د افغانستان پر عمومي وضعیت په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان څخه راستانه شویو افغان مهاجرینو د ستونزو او اړتیاو په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. محترم حقانی صاحب د راستانه شویو مهاجرینو سره د روغتیا او تغذیې په برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه چې د خیریه موسسې د رئیس له لوري ډاډ ورکول شو. تر دې وړاندې اسلامي امارت پر ایران غږ کړی و چې په یاد هیواد کې له افغان کډوالو سره د ایرانی پولیسو او عامو وګړو لخوا د ناوړه چلند مخنیوی وکړي.